یونه کاروان روغای مستا کوچی په بدرا گاور سارا سینا و امره زوزیو که میویر کا زوزی موڑ دیشنے ڈٹ سنے چالوینا و امره زوزیو که میویر کا روح میں کوبل زړه پېښور دی ترخم وران شي چې بیا نن دیدن ته ځمه و مورې زوزیو کې مې ورکا زوزی موړ دیشنې ډټ سمې چلوینا و مورې زوزیو کې مې ورکا د محترم پیغله سوکتا د جنگ په میانس چې سندر ژغوینا و مورې زوزیو کې مې ورکا زوزی موړ دیشنې ډټ سمې چلوینا و مورې زوزیو کې مې ورکا سبا لسم یارانوی زما اول یاران د زړه مې چوینا و مورې زوزیو کې مې ورکا زوزی موړ دیشنې ډټ سمې چلوینا و مورې زوزیو کې مې ورکا پکور مپور دیو دکړم دیور بخلی زنډی میں کورم زړه وینا و مورې زوزیو کې مې ورکا زوزی مړ دیشنې ډټ سمې چلوینا و مورې زوزیو کې مې ورکا ځان چې بس دغه یو بسي وزیري صاحب دلته دوه فرمایشونه وو که نه یو خو چې دا اوس څه شي وو دا اوس خوستۍ وه که وزیري وه دا د زوزی ولا وه شا د خوستۍ ولا وه درته دغه کومه د خوستیانو وره وایي بیا د هغې نه وروسته قرار صاحب تاسو راسره یاست که اوس هم ویده یاست که په جګل یارو سما و خلک خبرې جوړوي که په ټیټول یارو سما ونه د یار قربانه کوي نه کور دې پښنو ونو کې پټ دی که په جګو لارو زما بیا خلک خبرې جوړوي که په ټیټول یارو سما ونه د یار قربانه کوي نه ونې د لنډې کاچې کور دې ووینم که په جګول یارو سما و بیا خلک خبرې جوړوي که په ټیټول یارو سما ونه د یار قربانه کوي نه دې تو په زړه ومو تاسوي که په جګول یارو سما بیا خلک خبرې جوړوي که په ټیټول یارو سما ونه د یار قربانه کوي نه زه خو د خولې ژوله په منځ در نیموم که په جګول یارو سما و خلک خبرې جوړوي که په ټیټول یارو سما ونه د یار قربانه کوي نه کډه زمونږ کلي ته روړه که په جګول یارو زما بیا خلک خبرې جوړوي که په ټیټول یارو سما
ونې د یار قربانه کوینه، په غم خدای کې به مو کېږي دیدنونه، که په جګول یارو سمه بیا خلک خبرې جوړوي، که په ټیټول یارو سمه ونې د یار قربانه کوینه. بسه. ډیره مننه وزیري صاحب، ښایسته و. او دا ترنم زما څه شي راپه یاد کوي، وایي چې د اڅکزو ناوې مې نه کې، چې جګه ځم جګکۍ مې بولي، او چې ټیټه ځم ټیټکۍ مې بولي. نو مننه ستاسو څخه. رنګیزه جانې څنګه کوئ؟ دلته قرار صاحب بیرته ولاړی او شادګل صاحب مې راپورته کړ. ډېر ښایسته عکس یې لګولی. زه فکر کوم چې شادګل به هر افغان که هماغه د تېرې دورې خلک دي او که نوی هغه د چا خبره نوی نسل دی که مخکینی نسل دی ټول یې پېژني. سولې خورې آیا د شادګل فلم دې لیدلی دی؟ د کونډې زوی فلم دی البته. و لیدلی مې دی، او دا شادګل هم پېژنم چې څه دپاره دلته راغلی دی او څه غواړي ووایي. دا به سلاد خوري، ته به یې ګورې. سلامونه، احترامات. سلاد خو ګټور دي. وعلیکم سلام. وزیر صاحب شادګله درته بیړه مې شوه، دا تر ټولو عجیب و غریب هغې وکړل. شادګله ته کوم سلاد ډېر خورې؟ زه پاستا سلاد ډېر خورم. ښه، مقصد شادګله دا نوم دې ډېر ښایسته ښکاره شو، عکس دې مو ورسره لګولی دی. ما چې په خدای دا شادګل راپورته کول پکار دي. نو شادګله کوم غزل، کوم شعر، کوم سندره، کوم ټوکه خاطره شته؟ هر څه شته دی، خو زه فقط سولې ته دا ویل غواړم چې سوله بیخي ځان یې ورک کړی دی، نه پوهېږم. یو خو زموږ سپیس ته بیخي نه راځي، لینک ور ولېږه پوه شوې، لکه په دغه ناسته ده، خدای دې خیر کوي. خو زه تاسو ته یوه خاطره وایم او یو به در سره غزل. نه اوس ته پوښتنه، نه صبر، ما ته اوس پوښتنه پیدا شته، ولې درشي سوله درشي ولې؟ خو رنګیزې ته مې نه پېژني او سوله مې پېژني، او ته مې پېژني، خو که ځان معرفي کوم، اوس نه ځان معرفي کوم. که زه معرفي که تو خدای ما ځان نه طالب جوړوه. هغه یوه ورځ راشي په ابو ریحان باندې راشي، بل ځل راشي په ابو فضل حق دغه شي باندې، بل ځای چې راشي بیا بل شي تر جوړ وي. یو ورځ یې ملا عمر پې لګولی، بله ورځ یې یعقوب شي ورته یوسفي پې لګولی، بله ورځ یې بیا حقني لګولی. سلو کې سره حیران کړي وي چې دا څه خبره ده. خو حتما ډېر زامن به لري. یو ورځ وایي چې د دغه زوی پلار یم، بله ورځ وایي د دې لور پلار یم. نو اوس پوښتنه مې وکړه چې سوله درشي ولې، څه خبره ده؟ نه رنګیزې خور، هغه په کوم نوم مې چې تاسې هم پېژنې هغه نوم هم فیک دی که نه، نو په دې خاطر ښه بیا زه هم نه یم ګرم. ښه زه یې درته ووایم چې کوم یو یې. مهرباني. دا خو د کابل کې چې کور والا ونه ورکه وه، اوس خبره سوه. د ملا نه چې ښځه ورکه وه، ویلي طالب چې د اول ځل راغلی و کابل یې لیدلی و، پاس ور و بور نو زر زرې ښځې ته ویلي وو دغه بوجۍ پور اغوستې وای راسه. اوس خو بیا دغه ټولې بوجۍ اغوندي. د خپلې ښځې نیم بوجۍ ورغوستې ده، د بیرنګه نو تللې دي کابل کې چکر ورکوي، هغه ښځه تر ورکه شوې ده، یا به قصدا دې غوښتل چې تر ورکه شي، همدا موقع وه. نو طالب سره به څوک ژوند تېروي. نو دی اوس پسې ګرځي راګرځي، وایي سولې خفه نه شي، خیر ده ما ته خو د قندارۍ ژبه خوند راکوي، په دې خاطر په دې جانان صاحب تاسو هم خفه نه شي، د ټولو قنداریانو د مخه د دیوال ما ته د قندارۍ لهجه ډېره خوند راکوي. وایي دی یوې ښځې ته ورشي ورته ووایي چې وبخښه خور مې یې مور مې یې زما ښځه خو به نه یې. وایي هغې نه بیا بلې ته ورشي چې ډېر وبخښه بالا خور مې یې مور مې یې بلا زما ښځه خو به نه یې. ښځې پسې ګرځېده. جانان دغه اوس راپورته کېږي، ښه اوس دغلته به دعوې سره شروع وي، خدای خیر پېښ کړي. ښه شادګل وروره اوس ته ووایه ته خدای چې ته کوم یو یې. هغه دې وګوره، ډي ایم دې وګوره، او تاسې باور وکړئ چې زه جانان صاحب پسې راغلم ښه، چې ډېر څو ورځې کېږي دا هم غیر حاضر دی زموږ سپیس کې، او دا یوه نغمه غږوي چې په هغې باندې موږ بیخي مینان یو. نو شادګل وروره که اوس شادګل وروره که ومې پېژندې انعام کې څه شي دي؟ انعام کې یو ټوکه، یو خاطره او یو غزل. نه دا خو جزا شوه، انعام وښیه. ښه انعام به زه څه شی وټاکم، خو زه خپله تاسو ته وایم نو زه هغه نوم نه لونګین ورورې لونګین.
او لونګین یو په هغې اکاونټ چې اټیک وکړو که نه نو هغې راڅخه دغه کړه اټیک یې پې وکړه ښه نو او سپیس مې جوړ کړی او د سپیس په دوران کې پرې اټیک وکړو بس یو اکاونټ بند شو داسې حیران مخ پاتې دې شوم سم مالې کار چې دا څه کړی دی وشو الا په بلی خلک له ازاره خلاص کړي دي ښه خو خیر دا جانان صاحب انګریزي خور دا طالب ټوکه دی وکړه یو بل طالب نه د کابل کې ښځه ورکه وه ښه نو دا داسې سربداله ګرځي چې دا ښځه به اوس چېرته پیدا کړم چې ګوري یو بل کس نه هم ښځه ورکه ده هغې ته ویل څنګه چل دی وایي والا ما نه ښځه ورکه ده دې طالب ورته ویلي وایي زما نه هم ښځه ورکه ده وایي ښه نو دې طالب ورته ویل ستا ښځه څه رقم وه نو هغې وویل چې بس سترګې د نغمې غوندې وي او اننګي چې دی د فلانکۍ غوندې او دا ټول سلیبریټي ورته رامخې ته کړي نو طالب زړه کې ویلي دي پوه شوې چې دا خو زما د ښځې نه ښایسته ده بس هغې کس ته ویلي وروره راځه زما پرېږده ستا ښځه به را پیدا کړو چیر مې درته وخندل خدای مې ښه کړه نو هغه دې ډېر ښایسته رنګیزې ته پر کنداریانو باندې دغه وکړه د بله ورځ یې ته هم په کنداریانو تېره کړلې چا و رښتیا دا خبره ده سم خوشحاله شوم ویل رنګیزې وایي یو شیخ خو راته ووایي تا په کندارۍ ښایسته لهجې کې او ما په خدای غلط سولې فکر یې راباندې وکړو یا د بل چا بله خبره نه وه چاره نه وه ورته مې چې ډېره بښنه غواړم شعر خو به دا خو درته ښه دی چې زه ناست وم دا خو زه ښه دی چې زه ناست وم که نه ځان یې په کنداریانو تېر کړی و یعنې چې داسې خبره دی او ټوکه به درته وکړم ملي چې د یو سړي واده کوو مور یې ویل ځان سره بیولې وه ښځه یې کوله نو هغه په لاره کې مور ته ورکه شوې ده ویې ویلې چې خدای موږ نه خو خپلې پاتې کړي خو چې د پلار مې مرکه کړه لکه چې پې پوه نه شول بیا یې باید مجبوره یې وکړم ویل ما نه ښځه پاتې کړي خو چې د پلار ښځه مې اوس نه وی ورکه نو موږ خو مجلس سره ختموو دلته کاکړ صاحب هم راغلی ټول البته نوي کسان چې راسره یو ځای شوئ ښه راغلاست درته وایي دا خبره پسې ورو ورو اوږدېږي یا بس بند بلا بیت سره ونړو ښه شپه وشول جانان صاحب یو شی په ډېرې بخښنې سره رنګیزې خور جانان صاحب زه نه ستاسو نه لپاره مهرباني سپیکر ته راغلم چې هغه نغمه په منګه واوروي که نه بیا به سره همداسې ګرده ویده شوه د چا خبره کومه نغمه د ملا ماما جان بس نور خپله ښه پوهېږي نو چې زموږ مرض څه شی دی ته ودرېږه ما څه دغه ورک شو په خدای داسې څه مې کوي ښه هغه اصلي شی راته ورک ستا نه خو نه ده چې ته اوس په رباب پسې دغسې ګرځې خو دغومره غټ شی وي هلته ایښي وي تو خدای دغه دی رباب سره شهباز ورک و د رباب سره شهباز ورک دی رباب خو ورک دی شهباز کوچنی دی ښه ادې پسرلي ټوکه شوه وایي سرلی پرېږدې پسرلی ونیسئ که نه
نو ښه شپه ټول او ښه ورځ ډېره زیاته مننه جانانه. زه خو ستا په دې حساب کې سکرتر یم که نه چې